بسم الله الرحمن الرحیم. سورة زلزال مدنی سورت دی، 8 آیتونه دي. په دې سورت کې د آخرت هیبت ذکر دی او د هغې دهشت ذکر دی، او په دې وجه په یو حدیث کې دې ته نمۍ د قرآن ویل شوی دی، که دا ترمذي روایت کړی دی. هغه حدیث لږ کمزوری دی او موضوع ده د آخرت هیبت او یره، ځکه په آخرت کې به بندګانو ته د هغوی اعمال ټول وښودلی شي، یو څه به ترنه پټ پاتې نه وي. نو په دنیا کې الله رب العزت ورته چې انسان خپل عملونه د برابر کړه. او په دې صورت کې د قیامت 15 حالات ذکر دي. اول دا چې زلزله به راشي، دویم دا چې د ځمکې بوجونه به راویستلی شي، درانده شیانو، دریم دا چې خبرونه او حالات بیانول به وشي، څلورم دا چې مخلوق په خپل مابین کې ګډ وډ شي، او پنځم دا چې د خپل عمل سره د هر انسان ملاقات او په منځ کې د انسان حیرانتیا. الله رب العزت وایي اذا په هغه وخت کې زلزلت الارض چې وجړه کولی شي دا ځمکه، وخوځولی شي زلزاله وخوځولو، په دې معنی چې په دې ځمکه کې به زلزله راشي. دلته ټول کائنات یاد نه کړه، په نورو صورتونو کې به نور کائنات هم یاد کړي چې دا ټول به څوک به ماتېږي او څوک به راغورځېږي او څوک به څنګه کېږي، خو دا ځمکه به وجړه کولی شي او به خوځولی شي. زلزاله یعنې ځمکه په هغه خاص خوځولو سره وخوځي کوم چې د دې سره لایقه ده او مناسبه ده. واخرجت الارض اثقالها، او راوباسي ځمکه خپل درانه بوجونه. بوجونه مراد مړي دي چې په دویمه شپېلې سره په ځمکه باندې زلزله هم راځي او مړي به هم راوځي. یا د دې نه مراد خزانې دي منځ د ځمکه کې، هغه درانده مواد چې پراته دي هغه به راووځي. دا معنی مې ده لکه د ځمکې په هسته کې چې دا اوبلن مواد پراته دي، اوس هم د آتشفشان غرونه چې راوځي، ګوره غرونه چې د آتشفشان شروع وي او د ځمکې نه شیان راوځي. د زلزلو د راتلو یو سبب همدغه د ځمکې د منځ راوتلو دی. دلته الله بیان کړه چې دا ځمکه چې خوځېږي دا د همدې وجې نه خوځېږي چې زلزله په راشي او د دې ځمکې کې منځ کې مواد دي هغه راوځي. ساینس اوس په دې خبرې کوي، قرآن دا خبره پخوا کړې وه چې د ځمکې د جوړه کېدلو او د ځمکې د خوځېدلو سبب د ځمکې د منځ نه هغه مواد راوتل دي، هغه درانده بوجونه به راوباسي. دلته دا خبره ولې کوي؟ دا په دې خاطر کوي چې انسان دې ته متوجه کوي چې انسان دغه نن چې په کومو خزانو باندې ستا جنګ دی، مثلا لکه نن په دنیا کې اقتصادي جنګ شروع دی، او دا نه دی شروع، دا چې کله انسان پیدا شوی دی او دا جنګ ورسره پیدا شوی، لکه د آدم علیه السلام دوه زامن حابل او قابل، د همدغه حسد او د کینې د وجې نه د یو بل په مقابل کې سره وجنګېده او یو راولېږه د بل یې شهید کړو. نو انسان ته دې کې خبرداری ورکوي چې دا ته چې وژنې په کوي او دا ته چې خلک په مړه کوي او دې دپاره تا اتوم بمونه جوړوي او د هر څه ورباندې کوي، صرف په ټوله دنیا باندې ولکه پیدا کړي او د دنیا اختیارات ستا په لاس کې راشي. الله به د قیامت په ورځ دا ټول شیان درته بهر واچوي چې دغه شیانو باندې تا جنګ کوو او په دغه شیانو د خلک مړه کول او په دغه شیانو د خلک بندیان کول او په دغه شیانو د خلک ځورولو، دا خو دغه دي هم هغه درانده درانده بوجونه به راوباسي. قال الانسان، وبه وایي انسان په دغه وخت کې دې ځمکې ته، وایي به انسان څه شوي دي، مالها څه شوي دي په دې ځمکه باندې، څه خبره ده چې دا مړي مې راوایسته. نو دا انسان خو په دغه وخت کې خپله په قبر کې دی، دا به څنګه درته ووایو؟ صحیح خبره دا ده چې دلته مراد ته نه دا د ځمکې د منځ کې درانده بوجونه دي، دا خزانې دي، دا جواهرات دي، دا نور نکل او دا شیان د ځمکې په منځ کې پراته دي او د ځمکې په هسته کې هغه ویلوبه مواد دي. وایي په دې څه شوي دي دا راوباسي، څه خبره ده؟ یومئذ دغه ورځ باندې حدثو بیانوي به ځمکه اخبارها خبرونه چې د دې په سر باندې شوي دي. اخبارها امام احمد او امام ترمذي او نسائی او حاکم وغیره د حدیثو معتبر کتابونه دي. د ټولو د ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یومئذ حدثو اخبارها ولستو ویل چې آیا تاسو پوهیږئ چې د ځمکې خبرونه څه دي؟ یعنې تاسو په دې خبره پوه یاست چې د ځمکې خبرونه څه شی دي؟ صحابه وویل الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. نو نبي علیه السلام وفرمیل چې د ده خبرونه دا دي چې په هر سړي او ښځه باندې به د هغوی د عملونو ګواهي ورکوي، کوم چې دوی په ځمکه باندې کړي وو، دا د دې خبرونه دي. دا نبی علیه السلام څومره کاله مخکې دا خبره کړې او قرآن څومره کاله مخکې دا خبره کړې ده. ننني ساینس هم دا خبره وکړه، نننی ساینس هم دا وایي چې دا د ځمکې په سر باندې چې کوم نږدې اټوموسفیر دی دا هر څه ریکارډ کوي، دا هر څه لیکي او څو قسمه ګواهان به ورځ په قیامت باندې، یو هغه اوږه چې کوم ملایکې ناست هغه به ګواهي ورکوي، دویم به په انسان باندې د خپل اندامونه ګواهي ورکوي، او دریم به هغه ځمکه ګواهي په ورکوي چې په ځمکه باندې دا کار کړی دی، ټول ګواهي به ورکوي، دا ریکارډ شوي دي، هر څه ریکارډ کېږي دلته، او اخره کې به الله رب العزت خپله ګواهي ورکوي بیا چې دا کارونه کړي ما نه خو پټ نه وي. نو دلته مخکې انسان دا خبره کړې وه چې وقال الانسان ما لها، انسان بولي د څه شوي دي لره د ځمکې نه چې د هر څه بیانوي، یعنې دا څه مجبوره ده، څه مجبوریت دی دې باندې، مونږ خو د دې د بیانولو څخه تباه کېږو، اوس هلاکېږو، مونږ خو ډېر عملونه کړي، کارونه مو کړي، دا خو زموږ لپاره تباهي ده اوس.
اوس په څنګه چل کېږي دا ولې بیانوي؟ ځمکه به خپله کمزوري او عجز بیان کړه چې انسانه زه الله مکلف کړی په دې باندې چې زه دا بیان وکړم او دا خبره ماته نن نه ده کړې، دا خبره الله سبحانه وتعالی چې کله زه پیدا کړم ماته دا خبره الله وایي بأن ربک بېشکه رب ستا چې دی او حالها امر یې کړی مخکې نه دې ځمکې ته دې نه دا خبره مو ووتله چې دا څومره کائنات چې دا ټول ژوندي دي. خو ژوند په څو قسمه دی، یو ژوند د احساس دی، یو ژوند د روح دی، یو ژوند د شعور دی. دا د ځمکې ژوند دا د احساس ژوند دی او کائنات ټول ژوندي دي. ځمکه هم خبرې کوي او ځمکې دا خبرې اورېدلې او د ځمکې د الله امر منلی دی ځکه او ځمکه وایي بأن ربک او حالها دا نننۍ خبره نه ده، ماته الله رب امر کړی او چې دا هر څه ریکارډ کړه او دا هر څه ځان سره وساته او دا هر څه ځان ثبت کړه. نننۍ ټکنالوژي هم دا خبره کوي چې ځمکه هر څه ثبت کوي او هر څه لیکي، هر څه ځان سره ریکارډ کوي، تصویر او غږ او هر څه دا هر څه دلته ورک شوي نه دي، نه تصویر ورک شوی دی او نه خبره ورکه شوې ده او نه زموږ عملونه ورک شوي دي. صوتي او ویډیوي ټول پروګرامونه به الله په قیامت کې د خلکو ته وښایي او دا ځمکه په دې باندې مکلفه ده او دا ځمکه د هر څه بیانوي بأن ربک او حالها یومئذ په دغه ورځ باندې یصدر الناس واپس بشي خلک اشتاتا مختلفې ډلې، یعنی په دغه ورځ به خلک د قبرونو راوځي او په مختلفو جماعتونو کې به د حساب میدان طرف ته منډې وهي دې لپاره چې دوی ته د دوی عملونه ورښودلی شي. نو په ذره ذره خیر او شر باندې به حساب وي او الله وایي دا څه دپاره ځي؟ دا د دې دپاره ځي لیوروا دې دپاره به دا منډې وهي چې دوی ته وښودلی شي اعمالهم عملونه د دوی، دې دپاره به دوی دا منډې وهي چې دوی ته د څه شی وښودلی شي؟ د دوی د عملونه وښودلی شي. نو الله وایي چې اوس دغه ته اعتبار دی من یعملو چا چې عمل وکړو قال ذرة په اندازه د ذرې باندې خیرا د نیکۍ یرهو د هغې نتیجه به وګوري په قیامت کې. ترغیب یې ورکړه نیکو اعمالو ته چې د لږ نیک عمل نه مه ناامیده کېږه. الله ترغیب ورکړو چې انسان دا مه وایه چې دا وړه نیکي ده دا به څه ماته فایده ورسوي او دا خو ډېره وړه نیکي ده. لکه بعضې خلک ډېر غټ کار ته نیکي وایي وړو خبرو ته نیکي نه وایي. نو الله رب العزت وایي چې وړې خبرې د پامه مه غورځوه، وړې خبرې د نیکۍ هم تا ته پیدا رسوي او په دې کې ډېر خیر پروت دی او حدیث کې هم دا راځي. نو په دې آیتونو کې دوه قسمه عمل کوونکي ذکر دي چې یو ته بشارت زیری دی او بل ته یره ذکر ده. بخاري حدیث دی چې دې ته آیت فاضة جامعة ویل شوی دی، یعنی دا هغه آیات دی چې په خپل کامل مضمون کې د نورو آیتونو نه ځان ته او تنها دی او انتهایی جامع آیات دی. د امام مسند احمد په یو روایت کې راغلی دی چې کله نبی علیه السلام دا آیات ساسعه رضی الله عنه ته یو صحابي ولوست نو هغه ورته ویلو زما دپاره دا آیات کافي دی که د بل چا نه نور څه وانه ورمه نو خیر دی، بس دا زما دپاره کفایت کوي، همدا زما دپاره بس دی چې د ذرې په اندازه خیر د سړي ته پیدا رسوي، د ذرې په اندازه شر د سړي ته مشکل جوړوي. زموږ ډېر خلک دي وړې نیکۍ ته نیکي نه وایي سره دا ورته نیکي نه ښکاري، نه چې بیخي وړه ذرې د ذرې په اندازه نیکي ولې نه دا هم شی تا ته رسوي خیر درته دي کې الله چولی تا ته فایده رسیږي د دې. او نبي علیه السلام وایي چې دا هم نیکي ده چې د مسلمان ورور سره په کلا او تندي میلاو شي. دا تا غټه نیکي وکړه دې نه مه ناامیده کېږه، د لږ وړې نیکۍ نه ناامیده مه کوه او د نیکۍ نه ناامیده کېدل د هغې د ثواب او اجر نه دا ګوره بیا د ګمراهانو کار دی. ترغیب ورکوي نیکو اعمالو ته چې اعمال چې د الله دپاره وي ولو که ډېر وړوکی ولې نه تا ته به الله خیر رسوي. نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم چې اتقوا من النار ځان وساتئ د جهنم د اور نه ولو بشق تمرة اگر که تشی وي په یو نیمه کجوره باندې ولې نه نیمه کجوره ولې ورنکړي په دې باندې ځان وساته د جهنم نه دا نیمه کجوره باندې الله تا پاک د جهنم نه بچ کړي. په نیمه کجوره وګوره صراحتا حدیث راغی چې نیمه کجوره د الله لپاره په اخلاص سره د حلال مال نه ورکړه او هغه ځای دې پېژانده او په هغه ځای کې دې استعمال کړه الله رب العزت په دغه نیمه کجوره باندې د جهنم د اور نه بچ کړي. من یعمل چا چې عمل وکړو مثقال ذرة په اندازه د اتم په اندازه د ذرې شرا د بدۍ یرهو د هغې نتیجه به وګوري. مثلا بعض ډېر خلک دي وړو ګناهونو ته سره ګناه نه وایي مړه دا زر وایي چې الله غفور رحیم دی. نو الله غفور رحیم دی او الله قهار هم دی، الله منتقم هم دی، الله حساب کوونکی هم دی. الله هم دې دپاره قیامت هم راولي که نه قیامت خو دایریږي د همدې دپاره قیامت خو راتلل همدې دپاره دي تا سره الله حساب پکې وکړه. جنت چې بې د هغې نه درکولی بیا حساب څه دپاره حساب کېږي هم دغې دپاره. ډېر خلک په دې دوکه شوي او شیطان دوکه کړي دي او په دې دوکه کېږي چې مړه دا وړه ګناه ده سړی الله غفور رحیم نو لکه د الله صفتونه خو دا یوازې غفور رحیم نه دی که دا خو ته ضد کوي د الله نور صفتونه هم شته دی او الله درته بیا هر څه بیان کړي دي. نو دا نسوار مسوار دا چارې چاته ګناه نه ښکاري، دا د بل چا غیبت دا چاته ګناه نه ښکاري، نور ګناهونه دي ډېر ګناهونه چې چاته ګناهونه نه ښکاري سره او پردی نامحرمو ته کتل دا چاته ګناه نه ښکاري که نارینه یو که زنانه یي دا چاته ګناه نه ښکاري اصلا. که موږ تاسو مخکې په د ایمان په شعبو کې دا لوستلي وو چې د لارې نه ازغي لرې کول دا د ایمان یوه شعبه ده. ګوره وړه خبره ده وړه تیږه د لارې نه چپه کړه په دې ته مؤمن د ستا ایمان کامل شو. همدغه وړې خبرې ده که چېرته دغه لارې ته یو شی راغورځوي په دې ګناهګارېږي چې دې ته وړه ښکاري دا چې نورې ګناهونه
ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. او الله په دې کې د انسان طاقت ته اشاره کوي چې انسان خپل طاقت ته ګوره. د یو چا به دومره وسه وي چې په ذرې په اندازه خیر به کولی شي، الله به دغه ذرې په اندازه د خیر بدله ورکوي. او یو انسان به داسې وي چې هغه به د ذرې په اندازه وسه به نور نه رسېږي، د ذرې په اندازه شر به کوي، نو هغه به ځان ته خوشحاله شي چې ما دومره ګناهونه نه دي کړي. نو الله رب العزت چې د ذرې په اندازه شر چې دی وکړو، د دې حساب به در سره کومه او وبې ګورئ، د هغې نتیجه به درته راشي، د ذرې د اندازې د هغې به هم درته نتیجه راځي. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه.